سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست په یو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومې شپږمه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 28 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. او په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغان ولس د اسلامي امارت غوښتنه. اسلامي امارت له افغانانو غوښتي چې د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي. د اسلامي امارت له لوري سوریه کې پر جومات د برید غندنه. بهرنیو چارو وزارت سوریه کې د یوه جومات په نښه کېدل په کلکو ټکو غندلي. او تېره میاشت هېواد ته د څه باندې 2000 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت له افغانانو غوښتي چې د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي. اسلامي امارت د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل د 46مې کلیزې په پار اعلامیه کې ویلي چې شوروي اتحاد د 10 کلن اشغال او خورا سترو ظلمونو په نتیجه کې افغانستان له هرې خوا زیانمن کړ. میلیونونه افغانان یې له خپل هیواد څخه کډوالۍ ته اړ، شهیدان او معیوب کړل. خو افغانانو یې پر وړاندې په میړانه سره جهاد وکړ چې په نتیجه کې شوروي سرو لښکرو په افغانستان کې ستره ماتې وخوړه. اعلامیه کې راغلي چې د تاریخ دغه ستره پیښه له یوې خوا دا پیغام لري چې باید د نړۍ هیڅ مغرور ځواک د افغانستان مسلمانانو او غیرو خلکو په ایمان، ننګ او پخه اراده باندې شک ونه لري. دغه راز اسلامي امارت پر افغان وګړو غږ کړی چې د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د اسلامي نظام، عقیدې، وطن، ارزښتونو او خلکو پر وړاندې شومې دسیسې او ناسمې ارادې عملي کړي. بهرنیو چارو وزارت سوریه کې د یوه جومات په نښه کېدل په کلکو ټکو غندلي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې یاد وزارت تېره ورځ د سوریې حمص ښار کې پر یوه جومات برید چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکو ټکو غندي. بهرنیو چارو وزارت دغه راز د سوریې له دولت او ولس سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. تېره میاشت هېواد ته د څه باندې 2000 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند محمد حلیم رفیع ویلي چې روان کال په لندۍ میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هېواد ته د 2498 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. رفیع زیاته کړې د یادې ادارې ثبت شوي شمېرې ښیي چې په یاده موده کې د 43 ښځینه‌وو په ګډون 1320 بهرني وګړي هېواد ته راغلي او د 26 ښځینه‌وو په ګډون 1108 نور له هېواده وتلي دي. د وچې میوې د ذخیرې لپاره د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د ګودام جوړېدو چارې پیل شوې. د ښارواليو چارو سمون عمومي ریاست ویلي چې د ارزګان ترینکوټ ښار کې د UNDP موسسې په مالي ملاتړ د وچې میوې د ساتنې او ذخیرې لپاره د یو ستر ګودام د جوړېدو کارونه پیل شوي. د یاد ریاست په وینا دغه ګودام چې 26 متره عرض او 49 متره اوږدوالی لري، ټول کارونه به یې په 3 میاشتو کې بشپړ شي. او وروستی خبر همدا چې د یونیسف دفتر له لوري د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو روغتونونو ته د اړینو درملو لیږد پیل شو. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې یاد ولایت کې د یونیسف دفتر له لوري د ولسوالیو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته د راتلونکي ویروبې لپاره د اړینو درملو لیږد پیل شو. په لومړي پړاو کې د 6 ولسوالیو روغتونونو ته درمل رسول شوي او ټاکل شوې ده چې پاتې روغتیایي مرکزونو ته هم د پلان له مخې ولیږدول شي. په دې مرسته کې د بستر او خارج بستر ناروغانو لپاره ټول اړین درمل شامل دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.